السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستر مشر ستر قهرمان اشرف غني صاحب ته د ټولو لرو برو افغانانو ته د هغې رئیس جمهوري مبارکي وایم. رب العالمین دې په ګران افغانستان کې د سولې د یووالي او د ترقۍ وګرځي دا 15 کاله. خو افغانانو نن د غیرتیانو د بې غیرتو مقابله وه او همیشه غیرتیان ګټي. اشرف غني صاحب قسم دی که د زړه مینه مې در سره وه، خو اوس مې در سره قسم په خدای دی چې د زړه مینه پیدا شوه چې ستا د افغانیت، ستا د پښتو، ستا د جرأت وایي چې غټې خو لټي چې نری وي خو زمری وي. واقعي اشرف غني صاحب ته زمری د ټول غټان نه ښیم. زمونږ یو غټ ګوره په خان بابا په مردان کې دا موټر راکاږي، خو دا بعضې بې غیرتان درته ښیم افغانانو. الحمدلله الحمدلله د ده جرأت د ده خبرو موږ افغانانو ته یو انرژي راکړه. او افغانانو دغه بله ډله چې دا تا خدای چې تاسې فکر وکړئ چې دا څوک دي. دا هغه خلک دي چې دی په افغانستان د ډاکټر نجیب د حکومت نه وروسته په کابل کې 15 حکومته جوړ کړي وو. نن ګوره دا خپل اصلیت وښودو چې موږ همغه جنګ سالاران یو، موږ همغه ټوپک سالاران یو، موږ همغه پردي پال یو. او دې ته چې کمپین ته چا پیسې ورکړې وي هغې ورته ویل چې ته بل حکومت اعلان کړه. خو الحمدلله افغانانو موږ او تاسې به په ګران مشر اشرف غني صاحب باندې دا غږ کوو چې رامخکې که خوشحال سادات ورته رامخکې که نور داسې با جرأته او طاقتورو او د جرأت والا دغه ورته راوله جنرال. بالکل نه غواړو موږ په دا په افغانستان کې. او موږ دا ویو چې رب العالمین دې یو زر داسې ملي اردو والا پیدا کړي چې دغه یو هم ژوندي پرېنږدي. ای طالبانو تاسې خو راځئ زموږ ملي اردو والا شهیدانه وایي. زموږ ملي اردو والا د خدای مسکینان او فقیران دي، هغې بېګاله د یو قب ډوډۍ په تمه ناستې بچیانې هغې نه تېر شئ. دغه را ایثار کې اصلي دشمنان د افغانستان دا دي. او افغانانو طالبانو تاسو ته ویم نو خبره دار افغانانو چې ټولو ته مبارک وي. انشاءالله دا د 15 کالو لپاره رئیس جمهور دی او موږ او تاسې به خپله مبارزه په همداسې وړو. همدغه شان دي د ښکته پښتونخوا چې کوم زمونږ پښتانه هلته په کابل کې وو، ما ته یې ډېر خوند ناکو. ما ویلې د خپل پلار نیکه په وطن کې دا خپل زمونږ د ښکته پښتونخوا والا مشران څنګه ښه ښکاري. او واقعي چې دغه پروګرام یې رنګین کړی و د دې په وجه باندې. نو که محسن داوړي، که علي وزیري، که آفتاب شیرپاو صاحب وي، که ډاکټر سید عالمي، که څومره مشران وي، ټولو ته موږ هرکلی ویو، ټولو ته د زړه د کومې تاسو ته سلامونه ویو. الله هر کله راوله دا ستاسې د پلار نیکه کور دی. دغه کې تاسې ښه ښکاري په دغه حجره کې چې ناستئ. نو افغانانو بیا دې درته مبارک وي، بیا دې درته مبارک وي، بیا دې درته مبارک وي. او نالت په دغه ډله وانه ویم چې دې نن د افغانستان په تاریخ کې داسې نوم کېښودو چې همیشه به د بې غیرتۍ په نوم باندې دا یادېږي دغه بله ډله چې ځان ته نن حکومت اعلان کړو. دا ارمان به په ګور ته ویسئ، دا ارمان به ګور ته ویسئ. انشاءالله دلته به همدا رئیس جمهور ناستي. او تا چې کوم قسم وخوړ عبدالله د دې قسم دا قسمونه تاسې به عادت هستئ. تاسې په مکه مدینه کې قسمونه خوړلي چې په افغانستان کې جنګ نه کوو. او نن هم هماغه شی تکرار کړو. قسم دې خوړلی دی، په خپل قسم باندې به ځان ټینګ نیسي. ځکه چې څوک قسم وخوري بیا به کار کوي. تا خو نن قسم وخوړو چې زه رئیس جمهور یم، توره به دې معلومه شي. زنده باد لر بر افغان، زنده باد د افغانستان ملي اردو، زنده باد د اشرف غني صاحب. ویم الله تعالی دې ته ډېر عمر درکړي. زنده باد، خدای په امان.